بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال ده چې تاسو چرته هم یې الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و باد ساته. امین. عزتمندو، نن د نوې ویډیو سره تاسو مخ کې حاضر یم. نن درته محترم په دې ویډیو کې د سوره مزمل یا استخاره بیانوم. زما عزتمندو، زمونږ استاد محترم دا استخاره د سوره مزمل بیان کړی دا، خو ما وغوښتل چې تاسو ته پریکټیکلی طریقې سره په ویډیو کې زه تاسو ته وښیم چې څنګه طریقې سره به تاسو دا استخاره کوئ. ان شاء الله تعالی ډیر په اسانه طریقه باندې به تاسو په دې باندې پوه شئ. زما عزتمندو، د استخاره مطلب مشوره کول دی او طلب د خیر کول دی د الله جل شانه نه. د استخاره مطلب د الله جل شانه سره مشوره کول دی. زما عزتمندو، کو څوک داسې وي چې یو کار کول غواړي او د دا وی چې یاره زه د دې نمخ کې استخاره کوم چې آیا دې کار کې زما خیر دی یا دې کار کې زما شر دی، نو دې لپاره زما عزتمندو تاسو دا استخاره کولی شئ. دا رنګ زما عزتمندو، یو کس ته په یو ځای کې رشتہ کول غواړي، خو دې په دې سوچ کې دی چې آیا دلته کې رشتہ وکم او کو نه کوم، آیا دلته زما لپاره رشتہ بهتره وي که بهتره بنوي. زما عزتمندو، که نارینه وي او که زنانه یو ځای کې رشتہ کول غواړي، نو د هغې نه مخکې دوی ته پکار دي چې د سوره مزمل دا استخاره وکړي. ان شاء الله تعالی که په هغه ځای کې خیر وي هم دوی ته پته ولګي، که په هغه ځای کې شر وي بیا به هم دوی ته پته ولګي. او زما عزتمندو، که داسې څوک وي چې په خپله باندې دا استخاره نشي کولی، یعنی سورت مزمل لوستلی نشي یا کولی نشي، نو د هغوی دپاره مور او پلار هم دا استخاره دا عمل کولی شي چې آیا زما د زوی ده یا زما د لور ده، دا کم ځای کې چې ورته زه رشته کومه آیا په دې کې ورته خیر ده یا شر ده، نو د هغې دپاره هم تاسو دا استخاره کولی شئ. یا زما عزتمندو، یو کس ته هغه د سفر کولو اراده لري، خو اوس دې په دې سوچ کې دی چې آیا دې ملک ته لاړ شم که دې ملک ته لاړ شم، زما دپاره به کوم ملک کې فایده زیاته وي، زما دپاره کوم ملک بهتر وي. نو زما عزتمندو، دا کس هم د دې دپاره د عظیم شانه استخاره کولی شي. زما عزتمندو، ډیره مجربه استخاره ده، صرف 15 منټه په دې باندې لګي. 15 منټه کې یا 10 منټه کې بس تاسو فیصله وشي چې آیا دا کار وکړه او که مه کوه. یا زما عزتمندو، یو طالب علم دی، هغه بهر ملک ته تلل غواړي، سکالرشپ باندې ځي یا دغه رنګې تعلیم دپاره ځي، نو دې اوس په دې سوچ کې دی چې آیا کم ملک ته زه تعلیم دپاره لاړ شم، کم ځای کې به تعلیم ښه وي، کم ملک په زما دپاره بهتر وي. نو زما عزتمندو، د سوره مزمل د لاجواب استخاره د هغې دپاره دی کولی شي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په وټساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو منشن کوئ ولیکئ، دې دپاره چې ماله حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې ستاسو د رشتې مسله وي یا د کاروبار مسله وي یا د بهر ملک مسله وي، د هر څه دپاره چې تاسو په هغې کې په باره کې تاسو پریشانه یې چې آیا دا کار زما دپاره بهتر دی او که بهتر نه دی، د هغې دپاره تاسو د سوره مزمل د عظیم الشانه استخاره کولی شئ. زما عزتمندو، سورت مزمل دا یو مختصر ترین صورت ته چې په 2 رکوعاتو مبارکه باندې مشتمل دی. او زما عزتمندو، دا صورت مبارکه په یو کم 13مه پاره کې ده، دې پسې بیا صورت مدثر ده.
زما عزتمند ډیر مختصر صورت ته ډیر وړه استخاره ده خو لیکن د اثرات په اعتبار سره د کامیابی په لحاظ سره یو ډیره منفرده استخاره ده. دا دومره طاقتور استخاره ده چې 10 منټه کې یا 15 منټه کې به دننه تاسو ته پته ولګي چې آیا زه دا کار وکم او کو نکم. زما عزتمندو د دې استخاري طریقه دا ده چې تاسو به صحیح طریقې سره او 10 شردام وکړئ. کله چې مو 10 شردام وکړه نو بیا به 2 رکعات نفل وکړئ. کله چې مو 2 رکعات نفل وکړه عام 2 رکعات نفل څنګه چې مونږ کوو بیا به قرآن شریف تاسو راواخلئ او سورته مزمل بتاسو او زلا او یعنی او پیره به سورته مزمل تلاوت وکړي. کله چې مو سورته مزمل مکمل کو نو بیا به قرآن مجید سیدا او دروي او دواړه طرفونه به تاسو یو بل سره جوخ کړئ. کله چې مو زما عزتمندو قرآن مجید او درولو نو بیا به داسې په منځ کې قرآن مجید کولاو کوي. مکمل پریکټیکلی طریقه باندې تاسو په یوم چې تاسو مکمل طریقې سره په دې باندې پوي شئ بیا به زما عزتمندو چې څنګه باندې تلاوت کوي هغه طریقې کار سره به تاسو او پاڼې به یعنی او پیجا او صفحه به تاسو واړوي. یو پاڼه په 2 صفحو باندې مشتمل وي یعنی دواړه په یو پاڼه کې حسابوي. کله چې مو او پاڼې واړولې نو بیا به د بارانه تاسو او پټه به اوشمارئ یعنی و کرخه به تاسو اوشمارئ. کله چې و کرخه موش مارلې نو بیا به تاسو اتمه کرخه نه شروع کې لفظ خا به تاسو وګورئ. هغه خې چې پاغي باندې ټکی ویا به تاسو وګورئ. نو کچره زما عزتمندو د خي طرف لا خا ټکی ډیر شو ناغي مطلب بیا دای وی چې تاسو دا کار کول شي په دې کې تاسو د لپاره خیر دی. زما عزتمند اوس مونږه ګورو چې په دې کې خاصو پیر راغله 100 مرتبه په دې کې یعنی 100 زله په دې کې د خیر راغله ده. دا دویمه خېشو زما عزتمندو نو په دې لینونو کې په دې کرخو کې 2 پیر خیر راغله بیا به زما عزتمندو خې خو 2 پیر راغه د بل طرف له تاسو بیا ولینه به اوشماري اتم لین نو بیا تاسو شروع کوي په دې کې په تاسو شین ولټوي. کچری شین د خینه سیوا راغلو نو بیا بل دې مطلب دا وی چې دا کار مکوي په دې کې تاسو پر شر دی او کچری دا خېت نه ډیر راغه تعداد کې سیوا ته نه راغه د دې مطلب دا وی چې په دې کار کې تاسو خیر دا کارو کوي. نو زما عزتمند مونږ اوس ګورو چې په دې کې شین 100 زله راغلي دي. نو زما عزتمند په دې کې دا شین دا صرف یو زله راغلي دي. نو عرض می داده زما عزتمندو کله چې خې سیوا راغله د خې طرف لاندې دی مطلب وداوی چې په دې کار کې ستاده لپاره خیر دی او کچره د ګس طرف لا شین سیوا راغلو نو دا غینه بدا معلومیږي چې دې کار کې شر دی دا کار مکوه. دا رنګ زما عزتمندو کچره خې او شین دواړه یوم راغله نو دوباره و بیا سورته مزمل و پیریو دوباره بیا دا عمل وکي. زما عزتمندو ډېر بهترین او ډېر مجرب عمل دی. زما عزتمندو ډیر زیات آسان عمل دی ډیر طاقتور عمل دی. تاسو ته په 10 منټه کې دنه پته ولګي چې آیا دا کار کولای شي یا نشي کولای. زما عزتمندو ډیر بهترین عمل دی ډیره بهترین استخاره ده د خپل کارونو د لپاره کاروبار روزګار د روانولو د لپاره یا بهر مکتب تللو د لپاره. عرض ده زما عزتمندو چې څه د لپاره هم تاسو دا عمل کولای شي نو دا عمل تاسو وکړئ ان شاء الله تعالی. الله جل شانه به تاسو ته مخې کولو کی او چې کم د خیر کار وي الله تعالی به تاسو ته هغه واضح کی او تاسو ته بخکار شي. زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو مو ډیره زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم متاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه را کوي د لوی الله په امان.